راغله ورئیس صاحب اشرف غني زموږ سره وعدې وکړې زموږ وطن ټول رسېدلی د کوټو د سړکو د کلیلیکو دلته یو بستر سپخانه موږ په سره ډاګرې کې پراته یو زموږ هېڅ نه دي پاتې امن په باره کې امنیت زموږ داسې امنیت دی چې دې دنه موټر کې کېنه هغه سره پورې ګوښه یې ده هرې مؤسسې ته اجازه ده موږ ورته ذمهوار یو انشاءالله چې زموږ ولسوالۍ کې امنیت ښه برقرار دی هېڅ مشکل نشته موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو چې زموږ کوټې ورانې دي سړکونه وران دي پلچکونه وران دي مثال خبره اوبو ته هم ضرورت دی مکتب ته هم ضرورت دی اسپتال ته ضرورت لرو کارونه شوي دي داسې نه ده چې نه دي شوي دي خو یو اندازه تن زموږ دا خلک ډېر غریب دي او کارونه شوي خو ډېر کم دي موږ د حکومت نه دا خواهش دی چې زموږ سره په دغو کې د کوټو په باره کې د دغه د سړکو د پلچکو په دې باره کې زموږ سره کومک وکړو او دا موږ له جوړ کړو او نن موږ تاسو ګورو چې نازیان تقریبا د ننګرهار په سطحه باندې یو د امن نه ډکه ولسوالي ده هغه هم د نازیان د خلکو او په ځانګړي ډول د دغه پاڅون کوونکو او زموږ د نظامي ارګانونو په ګډه همغږۍ باندې چې د خپل ځان او خپل خاورې نه دفاع وکړله نازیان ولسوالي د امن په یو مرکز بدله شوه چې موږ نن دلته تر یو حده خلکو ته د څښلو اوبه برابر کړي دي مکتبونه کلینیکونه خو لا په هغه شان دي خو نور اسانتیاوې دلته انشاءالله الحمدلله منځته راغلي دي او خلک یو څه د آرام ساه اخیستلې ده په دې ولسوالۍ کې دغه د کوکنارو موضوع که زه تاسو ته ووایم دا د 2 کالو نه را په دې خوا صفر شوې ده هغه د واکسینو کوم پروګرامونه صحیح چې دي دا په مکمل ډول دلته تطبیقیږي د نازیان د ولسوالۍ د خلکو سره جلالت مآب جمهور رئیس چې کله راغلی دی وعدې ورسره کړي دي ځینې هغه وعدونه خو لګیا دی پوره کېږي لکه موږ سره وعده کړې وه چې دلته به جوماتونه جوړېږي د دې شینوارو په زون کې د غره د سپین غره په لمنه کې نو هغه جوماتونه اوس دې باندې تقریبا یو 8 جوماتونو باندې کار شروع شوی دی نور ځینې پروژې لکه دلته کانالونه دي دا بندونه هم شروع شوي دي او امید ده چې په دې راتلونکي کې به نور دغه وعدې چې موږ سره د جمهوري ریاست د مقام نه د دې ولس سره شوي دي هغه ورو په ورو لګیا دی ګام په ګام باندې د عملي کېدو په حال کې دی مکتبونه چې کوم دلته د اقرا د پروګرام لاندې هغه پروسه روانه ده خو موږ ته لا نه ده رارسېدلې زه فکر کوم چې په همدې څو میاشتو کې به دا پروګرام دلته هم راورسېږي 12 مکتبونه په دغه کې دي په نظر کې دي دلته به انشاءالله په هغه باندې کار هم شروع شي سړکونه په دې کلو کې د کلو پراختیا ریاست نه زموږ خواهش دی چې د کلو ځینې کلي دي چې هغه کې سړکونه شته خو لږ شانه مشکلات پکې دي چې دا سړکونه د دې ولسوالۍ سره په صحیح معنا باندې وصل شي